سلامونه درنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ د چات په کالۍ کې وئ. نن موږ ډېرې لرې سیمې ته راغلي یو، د تریزۍ ولسوالۍ ته راغلي یو، چېرته چې موږ دغه مرکۍ ژوند کوي. دغه مرکۍ موږ ته د کلي با احساسه ځوانانو لخوا معرفي شوله چې دوی په کور کې 8 نفره فامیل لري او د دې سرپرستي هم دغه مرکۍ کوي. واقعا چې د کور سرپرسته یوه مرکۍ شي، دوی به حتما په ستونزو کې وي. مرکۍ ستړې مه شي، عمر دې ډېر شه، ته ستړی مه شي، خوشحال شي. مورې ژمی سره تېرېږي؟ والله ژمی دارې تېرېږي چې دارې لږ لرګي تر وکړي، بیا یې بل وکړي، بیا یې بل وکړي، دانې ګزاره سره کوو. زه خپله والله دارې لوېدلې یم چې زړه مې خفه کېږي، کمزوري یم. دا فامیل وړه وړکې جلکۍ مو ته راغوړي دي، وړکې جلکۍ دي، نو زنانه دي چې اوبه سلخې نه شم، زه څه وکړم؟ واقعا چې کله په یو مور دومره د کورنۍ دروند بار مسؤلیت په غاړه وي، دا به هم د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. مورې داسې ورځ راغلی دی چې تاسې نور نه سوچ مو نه وي خوړلي؟ نور نو سره چایونه دي، کله میدان سي، کله تیشه کو مریضای مو دی چې شپه شي چې خدای چېرته به لوړ شو، چېرته به د مریضي مونږ وکړو. سالوغه مو سره مخامخ یم، وړه وړکې جلکۍ دي، ژوړي کوړنجېږي، شای غوړي، روپۍ غوړي، خو نه پوهېږي مشوبون دي، یتیمان دي. د کور بل چاته واله ده، جلکۍ مې سر خوږېږي، کور نه یې نه شم وبوسله، ویلې چې پیسې نه لرو. خپله مریضه یم، میدان مې سیزي، سترګو نظر مې کم شو، خپل پردا نه پېژنم. دارې ته څوک غږ وکړي، دومره په تکلیف ویر شم چې څه یې کوې. لور مې مریضه ده، نونګور مې مریضه ده، درسته شپه سره تېره کړو، سوړی اوي، نو زه ولاکه پوهېږم چې زه څه وکړم. مورې کله چې د ماشومانو نه د یوه شي غوښتنه کوي، د تو په واس کې څه نه وي، او هغه په زړه نه څه تېرېږي؟ نو زه څه وکړم؟ زه او ته ژوړم، دی اته ژوړي. شپه په ژړو سره تېره کړو، ورځ په ژړو سره تېره کړو، کله یې ویو، کله یې د غارې سره غلي کوو، کله څوک په خدای په مهربان شي د لیار نه څوک روشي 15 روپۍ ورکړي، یا لاس یا 15 ماشاءالله ښکارور شي. وړه وړکې جلکۍ دي پوهېږي دی نه چې مونږ به شور نه کړو، بابا مشتانه مونږ به شور نه کړو، نه به ژوړو، د شای بیانیونه نه غواړو، ته به بزرګېږي، ته خفه به شي. دی خپل ژوړي وییم یا ژوړي یا زر کته پیدا کوی، مو په واس کې څه وینه، نو چې زه څه وکړم؟ درنو هیوادوالو، تاسو په دغه مرکۍ هغه دردناکې خبرې اورېدلې وي. واقعا چې سړی بېوسه وي او په وس کې څه نه وي، ماشومان ته نه یو شی غواړي، سړي ته زور ورکوي، حتما به د داسې مرضیو سره مخ کېږي چې هر څه به درنه غلط وي. نن موږ راغلو، دوی سره مې یو اندازه کومک وکړلو چې دا به تر 2 میاشتې پورې دوی بسنه وکړي. خو کله چې د یو کور سرپرست نه وي، یو مور یې سرپرسته وي، نه حتما ستونزې مشکلات به ډېر وي. دغه مرکۍ هم دغه ستونزې مشکلاتو داسې مرضو باندې اخته کړي چې اوس په زوره خبرې چې ورته ونه کېدی، خبرې نه اوري، ولې چې د کورنۍ ډېر دروند مسؤلیت دغې مرکۍ ته ور په غاړه دی. راځئ چې د دې مور دغه دردمن زړه ته دوا شو. د دوی په شونډو باندې باید موږ مسکا راولو. کله چې یتیم په ژړا شي، الله پاک ملایکو ته ووایي چې ای ملایکو څوک ژاړي؟ ملایکې الله پاک ته وایي چې الله ته ښه پوهېږي. بیا هم الله پاک ملایکو ته ووایي چې ای ملایکو تاسو ګواه واوسئ، که هر څوک د دغه یتیم دغه ژړا خاموشه کړي، خوشحالي په نصیب کړي، زه به د قیامت په ورځ دغه انسان ته خوشحالي په نصیب کړم چې هغه ډېره سخته ورځ ده. الله پاک دې موږ داسې ټوله خوشحالي پکې نصیب کړي. دغه کومک موږ سره د نایل صاحب فامیل نه خوا شوی چې یو څه کومک موږ مخکې توضیح کړی او څه مو اوس دغې مرکۍ ته راورسولو. مورې په زړه کې د غټ هارمون چې دی، چې ډېره ضرور وي؟ وړکې جلکۍ مې ضرور وي، مریضۍ مې ضرور وي،
خو چې خرڅ خوراکتی شی نه وي خو یې ته به ورته ضربېږي نو خو کور ته به ضربېږي چې وم به بوسي که پرېږمو دې سر یې بوشي کور مو پردای کور ده خو خاصو ته به ضربېږي چې خاص دې نه وي خو پخول باد شینې کې نو خونې یو مشکل نه ده یو ځاورې نه ده بیا دې چې سړی نه وي چې دومره انسان دې نه وي چې داړه ته پورې کړي خو هر شي ته به ضربېږي هر شي ته به ضربېږي نوره به نو زه څه ویم ولا زړه مې تمام ده که ډېرې کیسې نه هېرېږي د زاور هلوسه د وړکو جلکیو تکلیف هلوسه د غم هلوسه چې یو سړی مو وغای خدای نه وخوستو نو زړه کې ډېره پر وژلې وم ولا لږه نه دوستانو دا هغه مور ده چې د کور سرپرستي ور په غاړه ده دوستانو دا هغه مور ده چې هغه بېوسه مور ده چې کله د خپل ماشومان دوی نه چې وغواړي او د دې په وس کې نه وي او اوښکې تویوي دوستانو دا هغه مور ده چې کله په کور کې د خپلو بچیانو هغه شلېدلي کالي وګوري او دوی ورته اوښکې تویوي دا هغه مور ده چې اوس هیڅوک د الله نه بغیر هیڅوک هم نه لري د دې په زړه کې ډېر دردونه دي ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات دي حتی تر دې پورې دغه ستونزو مشکلاتو رسولی چې اوس نه په غوږو باندې ساه اوري او نه څوک پیژني او د سترګې دوی هم کمزوری شوی دی دا هغه مور ده چې ډېره او دردمنه ده که موږ داسې فکر وکړو فرض کړو د موږ داسې مور په داسې یو حالت کې وي هغه وخت به څه احساس کوو دا د موږ داسې یو معنوي مور ده راځئ چې دوی زړه ته ملهم شو په افغانستان کې ډېر سخت حالت دی او ډېر سخت غربت دی راځئ چې د دوی سره تر خپل وس مطابق کومک وکړو تر څو د دوی ستونزې یو سره راکمې شي دا د الله پاک امتحان چې موږ تاسې باندې راوستلی او د موږ داسې په سیمه کې او هیواد کې داسې بېوزله پیدا کړي دي راځئ چې دا امتحانونه ځانه راوباسو د دوی سره کومکونه او مرستې وکړو دغه مور نه تنها چې خوراکي توکو ته اړتیا لري بلکې د مریضۍ دپاره نغدو پیسو ته هم ضرورت لري ولې چې د ګډ چې وټي څوک نشته او دغه مرکۍ خو څه نشي کولی د تاسو قدرمنو هیوادوالو څخه هم هیله ده چې د دغې مرکۍ سره تر خپل وس مطابق همکاري وکړئ نور دغه خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو په دغه امید باندې چې بل ځل راځو دغې مرکۍ سره مونږ کومک وکړو دغه خپرونه په دغه امید باندې پای ته رسوو چې دغه کورنۍ دغه خپل نږدې ګاونډیانو کوم شیان کوم امکانات چې ګوري او دوی ورته ضروریږي که امکان یې درلودو چې د دوی دغه ګاونډیانو سره سیال کړو او د کور د سرپرست نشتون احساس ونه کړي تر بیا ښه وخت زمونږ ارزو او ارمان وای سوله به کله راځي سوله به کله راځي زمونږ ګران وطن ته وای نیکمرغي کله راوړي نیکمرغي کله راوړي زمونږ ارزو او ارمان الحمدلله نن بیا هم د کاروان خادي بنسټ مسؤلین په دې باندې وتوانېدل چې د یوې بیچاره او غریبې کورنۍ سره د ترزۍ په سیمه کې همکاري وکړي چې موږ ته د کلي ځوانانو لخوا معرفي شوې وه الحمدلله مونږ ځوانان په دې کام کې د څو ورځو نه په لټه کې وو چې مونږ داسې کورنۍ پیدا کړو چې بېوزله وي او هېڅ درک نه وي ښه کورنۍ مونږ پیدا کړې محترم کاروان صاحب ته مو په ګوته کړې دا راغلو نن ورسره مرسته یې وکړه ډېر زیات خوشحاله وي الله ده د دې ښځې هلې ځلې قابلي او منظورې کړي بیا هم له کاروان خریا بنسټ ټولو مسؤلینو نه زخته زیاته مننه کوو چې د دې کلي د ځوانانو په غوښتنه باندې چې دوی دلته یو غریب او ناچاره کورنۍ پیدا کړې وه چې دا
لایقه د دې وه چې باید دوی ته عاجله مرسته ورسیږي، ځکه دا د ژمي موسم دی. نو له کاروان خریا بنسټ په اطلاع باندې چې موږ دوی ته اطلاع ورکړې وه، دوی هم په چټکۍ سره ځانونه راورسول دلته. له دغه ناچارې کورنۍ سره خپل خوراکي توکي شریک کړل د یو کومک په ان باندې. له دوی بیا هم سخته زیاته مننه کوو او لا دې دغسې کومکونه جاري اوسیږي په دې سیمه کې، بلکې د زموږ هیواد په ټولو بېوزلو باندې. بیا هم سخته زیاته مننه کوو. قربان سلامت اوسئ. زمونږ ارزو او ارمان